شیخ صاحب محترم ډېر خلک د کاروباریان څه د لندې سویه باندې چې کله یو کاروبار یو څه کوي نو عادت دی چې بس په یو شي باندې 100 قسمونه خوري. قسم دی ما به دې اخیستی او قسم دی معلومیږي داسې چې لکه دا شی کس دروغ وایي نو داسې قسمونو باندې به دې کاروبار کې کوم برکت راشي. دې څه حکم دی؟ د ډېر قسمونه کول خو اسم زمونږ په شریعت کې منع دي ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي واحفظوا ایمانکم. د دې آیت کریمه مفسرین یو معنی دا کوي چې تاسو قسم وکړو نو بې ځای به قسم ماتوئ مو د هغې لحاظ وساتئ. دویمه معنی مفسرین دا هم کوي د ډېرو قسمونو نه ځان وساتئ. خو خاص کر د تجارت په باب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خور تاجر ته یو ناشنا نصیحت کوي او فرمایي چې الحلف منفقة للسلعه ممحقة للبرکه. که یو سړی قسم وکړي دا قسم به صحیح د ستا دا سودا دا تجارت مال به دې خرڅ کړي دې نه به فایده تا ته میلو شي لکن هغه برکت به ترې والوځي. نو تاجر ورور د دې ته متوجه شي چې دا قسم په وجه باندې یا د داسې کارونو نورو په وجه باندې زما دا سودا کې ګټه ډېرېږي سودا مې ښه خرڅېږي مارکیټ کې زما سودا رایج کېږي لکن د سودا کې چې کوم برکت دی کوم خیر دی هغې نه زه محروم کېږم. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.